خپل جنس څخه خوند اخلي که نه یو جنس د خپل جنس څخه خوند اخلي نو دا جنس چې د جنس څخه خوند اخیستی شي دا د ناملائم شي څه د غیر جنس څخه خوند نشي اخیستی د مثال په ډول باندې یو انسان د هغه انسان څخه خوند اخیستی شي دغه انسان د مجلس څخه چې د ده سره انډیوال د ده سره رفیق وي د ده هموطنه وي سره پېژني اشنایي یې سره کړي د ده سره همجنس وي هغه خوند سره اخیستی شي یو جنس د خپل جنس څخه پوره خوند اخیستلی شي په دې مخلوقاتو کې هم داسې دي اوس اوبه که ته راواخلې د خاورو سره یې ګډې کې خوند نشي ځینې اخیستی اوبه که د اوبو سره ګډې شي ښه خوند اخیستی شي خاوره د خاورو سره مناسبه راځي اوبه د اوبو سره مناسبې راځي اور د اور سره مناسب راځي دا ټوله سره مناسب راځي اما بعضې شیان بیا داسې شته چې سړی خوند ځینې اخیستی شي اما د جنس څخه نه وي داسې شیان هم شته چې انسان د هغو څخه خوند اخیستی شي اما هغه د سره خپل جنس نه وي د مثال په ډول باندې موږ تاسو ډوډۍ خورو که نه خورو دا ډوډۍ د چی څخه جوړه د غنمو څخه غنم زموږ جنس دی که نه دي خو نه دي زموږ جنس اما موږ د ډوډۍ څخه خوند اخلو که نه اخلو د دې غنمو څخه موږ خوند اخیستلی شو که نه خو زموږ جنس نه دي نو دا به یو چا سوال کاوه د مولانا ثمر د قانون یې ورخراباوه چې ته خو هر سړی د خپل جنس څخه خوند اخیستی شي او موږ د داسې شیانو څخه خوند اخلو چې هغه زموږ جنس نه دی لکه اوس موږ د ډوډۍ څخه خوند اخلو د غنمو څخه خوند اخلو د نورو میوو څخه خوند اخلو چې هغه زموږ جنس نه دي خو د داسې شیانو څخه موږ خوند اخیستی شو تا خو ما ته قانون ایښی وی چې هر څوک د خپل جنس څخه خوند اخیستی شي نو دا خو زموږ خپل جنس نه دی یعنې موږ خوند ځینې اخلو نو مولانا ثمرک وایي دا فی الحال نه دی جنس دغه ډوډۍ و دا شان دا په خپله چې اوس ورته ګورې اوس خو ستا د جنس نه دی اما انجام یې چې شي دی انجام یې بیرته جنسیت دی دا ډوډۍ چې ما وخوړل دا ډوډۍ چیرې ځي زما معدې ته چې راغله زما بدن ته چې راورسېدل خو دغه د ډوډۍ اجزا زما د بدن غوښه ګرځېږي که نه ګرځېږي چې زما د بدن غوښه سوه خو زما د جنس څخه وګرځېدل نو چې زما د جنس نو دا په اعتبار د مایعولو دی یعنی په آخر انجام کې د جنسیت پیدا کیږي په آخر انجام کې د خپل هم جنس ګرځېږي نو په دې خاطر خوند ځینې اخیسته کیږي که چیرې په انجام کې هم دی نه جنس کېدلی بیا مو هېڅ خوند نه سوی ځینې اخیستی نو یا مگر آن قابل جنسی بود یا مگر هغه شی وي چې آن هغه شی قابل جنسی قابل د جنسیت بود وي چې آینده دی د دغه لایق وي چې د زموږ جنس وګرځېږي چون بدو پیوست چې د ده سره پیوسته سي جنس یې اوس د ده په جنس باندې بدل سي داسې شاید وي چې آینده د ده سره پیوسته سي د ده جنس ګرځي همچو آب و نان که جنس ما نبود گشت جنس ما و اندر ما فزود همچو آب و نان دکه اوبه و ډوډۍ که جنس ما نبود چې زما جنس نه و گشت وګرځېدی جنس ما زموږ د جنس وګرځېدی و اندر ما او زموږ په بدن کې فزود بالا بدوالی راوستی نقش جنسیت ندارد آب و نان ز اعتبار آخر تو آن را جنس دان نقش جنسیت اغه نقش د جنسیت اغه نشانی د جنسیت ندارد نداری آب و نان دا اوبو ډوډۍ د جنسیت نقش نداری یعنی هغه د یو انسان جنس نسی بلل کېدلی نو زی اعتبار آخر هغه د اعتبار څخه د آخر یعنی هغه آخر ته اعتبار ورکه هغه آخر چې انجام د دې چیش کېږي هغه ته اعتبار ورکه هغه ته وګوره په هغه اعتبار باندې آن را جنسان هغه خپل د ځان جنس وبوله ور بغیر جنس باشد ذوق ما آن مگر مانین باشد جنس را ور بغیر جنس که و غیر ته د جنس باشد وی ذوق ما زموږ خوند زموږ شوق زموږ طبیعت که چیرې و ناجنسه و داسې شي ته زموږ طبیعت و شوق وسو چې هغه زموږ د جنس څخه نه و آن مگر مانین هغه نه مگر مانین دی هم مثل باشد وی جنس را زموږ د جنس هغه باید زموږ د جنس را هم مثل وی زموږ جنس ته ډېر ورته والی ولري اوس د مولانا ثمر مطلبونه نور دي هغه راځي آن که مانند است باشد عاریت باقی نماند عاقبت نو
مولانا صبرک وایي چې دغه شیان چې دا زموږ جنس نه دي دا دوه قسمه دي. یا به داسې وي چې په اخر کې به عینا زموږ جنس ځینې جوړېږي نو هغه ښه شی دی، هغه عیني جنس بلل کېږي. یا به داسې وي چې په اخر کې به هم زموږ جنس نه ځینې جوړېږي، فقط زموږ د جنس سره به هم مثله یې مشابه به وي. د انسان شوق په دوه قسمه شیانو ته راځي. یو داسې شیان دي چې هغه د ده سره مشابه دي د جنس سره، یو هغه دي چې عیني په اخر کې د جنس ګرځي. هغه د انسان په ضرر تمامیږي چې هغه د جنس سره مشابه دي اما جنس یې نه دي، هغه د انسان په ضرر تمامیږي. او هغه چې د جنس څخه په اخر کې ګرځي یا د جنس دي د هغو سره تعلق د انسان په ګټه تمامیږي. ولې اشی چې ستا د جنس سره مشابه وي او ستا جنس نه وي هغه ستا دپاره لکه امانت داسې دی. آنکه مانند است هغه چې مشابه د جنس سره دی باشد وي عاریت، هغه لکه امانت لکه یو په خواست راغوښت سوی شی داسې وي. عاریت په خواست راغوښت سوی شی باقي نه معنا د عاقبت هغه په انجام کې نه پاتېږي، هغه دوام نه لري، هغه خامخا ختمیږي، هغه خامخا ایسته کېږي. اوس مثال درته وایي مرغ را گر ذوق آید از صفیر چونکه جنس خود نیابد شد نفیر. مرغ را مرغه لره گر ذوق که خوند آید راسي از صفیر د شپیلکي څه. مرغه چې په هوا روان دی ښکاري دلته کښته ورته ناست دی. پخوا زمانه کې به دوی په خوله باندې هغه د مرغه شپیلکی نه دی، هغه د چوچو هغه د اواز هغه به ښکاري په خوله باندې زده کړي، بیا به دلې هغه اواز ورته وکړي، مرغه به لوړ دا فکر وکړي چې لاندې هم دغسې مرغه ناست دی، هغه به راکښته سو چې دا زما همجنسه دی، فکر به وکړي چې دا ما همجنسه دی، نو ورته راکښته به سو. هغه چې به رالی په خپل همجنس پسې به ګرځېدی بس د ښکاري د ښکار به لاندې سو، ښکاري به ښکار کړي. نو خو مانند و د جنس د جنس سره هم مثله و او ده یې طلب وکړي اما انجام یې پښیماني وکړه نه هم مثله و ده حقیقت نو. په اوس زمانه کې خلک دا چې ټلیفونونه و د دې شان څخه استفاده کوي، هغه د مرغانو اوازونه یې ټیپ کړي ثبت کړي په پته کې اچولي، انا بیا ښکاري راشي هغه پته حالته چالانه کړي، هغه په هوا چې مرغان ګرځي هغه دا فکر وکړي چې څونه ډېر مرغان دلته ناست دي، دا څه چیرې دی دا، هغه بس هغه راشي پسې ګرځي دلته د تلک ورته ایښي په خپل په دام کې ولویږي. خو دا مانند دی که نه، عین جنس نه دی، مانند دی جنس دی، په مثل سره د جنس دی. نو ټیپ خو دغه جنس نه دی، د مرغه جنس نه دی، نو چې پر خپل مثل باندې راتاسو آخر انجام یې پښیماني سول. بل مثال یې وایي نو تشنه را گر ذوق آید از سراب چون رسد در وی گریزد جوید آب. سراب خو پېژنئ، سراب دغه ته وایي چې سړی په دې دوبي کې رواني، په یو دشت کې رواني او په دې دشت کې مثال ریګونه او دا شیان دي، نو انسان چې رواني تږی سوی هم یې چې وګوري یو ځای پر یو ډبره باندې یا پر انداره باندې یا د ریګ داسې نوکې برش لري پر یو ریګ باندې دغه برابر شي، لمر رڼا برابره شي، دی چې د لرې ورته وګوري داسې فکر کوي چې اولې چې هلته چینه ده اوبه دي، د ده په خیال دا ورسي چې هغه ځای کې اوبه دي، هلته لمر پر ریګو یا پر یو اوسپنه یا پر یو داسې شي برابر سوی رڼا یې کړې، د ده په ذهن کې دا راسي چې دا اوبه دي، هغه چې ورسي ایچوي دې ته سراب وایي، یعنې بې حقیقته اوبه، بې حقیقته اوبه چې تږي ته په لاس ورځي. نو وایي تشنه را تږي لره ګرځوکې که خوند آید راځي از سراب د سرابه څه، تږي خو نو ډېر خوشحاله سي، په دې دشت کې چې دی روان دي دا سراب ونې ډېر خوشحاله سي، نو ده ته خو خوند راسي چون رسد چې ورسېږي در وی و دې سراب ته ګورېزد بېرته وتښتېږي جویه طلبوي آب اوبه. ولې خو دا مانند د جنس و، اوبه خو د جنس څه اخر د جنس ګرځېدلې، نو دا سراب خو د جنس سره مانند و مثل و، عین جنس نه و. نو هر څوک چې د خپل جنس په مثل پسې روان سو انجام به پښیماني وي، انجام به ستړیا وي، انجام به خرابي وي. انسان باید چیش طلب کړي؟ عینا خپل جنس طلب کړي. دا یو قانون د کښې شوی. اوس د مولانا صاحب ورک مطلب د سره څخه دا قانون یې ښوول چې انسان باید په عین جنس پسې وګرځېږي یا په هغه شي پسې وګرځېږي چې آینده د جنس څخه ګرځي، او هغه شی چې د جنس سره مثل وي عین جنس یې نه وي که په هغه پسې طلب وکړي انجام به پښیماني وي او خرابي به وي، نقصان به وي.
ستړیا وایي. دا یو قانون یې کښېښوی. اوس نو مولانا صاحب خپل مطلب باندې بنا کوي چې مطلب چې دی مفلسان گر خوش شوند از زر قلب لیک آن رسوا شود در دار ضرب. مفلسان یا مفلسان خلق، مفلس خلق په حدیث شریف مبارک کې راغلی دی، وایي په تاسو کې مفلس څوک دی؟ صحابه مبارکان ورته په موږ کې مفلس هغه سړی دی چې درهم نه لري، دینار نه لري، پیسې نه لري او د هیڅ شی نه لري، دا موږ مفلس بولو. د مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویل مفلس هغه څوک دی چې په دنیا کې ډېر عملونه کړي، ډېر ښه سړی وي، ډېر ښه کارونه یې کړي، ښه لمونځونه یې کړي دي، ښه روژې نیولي دي، ډېر کارونه یې کړي، مګر دې ته ښکنځل کړي دي، دا یې ازار کړي دي، د دې حق خوړل دي، دا یې په عذاب کړي دي. په ورځ د آخرت چې راشي نو د ده هغه اعمال و حسنات ټوله یو څه و دې سړي ته ورکړي په خوشحالۍ کې، یو څه و هغه سړي ته ورکړي په خوشحالۍ کې، یو څه و هغه ته ورکړي په خوشحالۍ کې، ټولو چې سره ورکړي اخر دی مفلس ته پاته شي. حسنات یې لري خو هېڅ نسو ور پاته، ټولې حسنات یې نور خلک یوسي. وایي اصلي مفلس حقیقي دغه دی، په حدیث شریف کې راغلی. نو اوس دا مفلسان خلک نه دي، دا د دنیا مفلسان چې اعمال صالحه نه لري، دا په چیز خوشحاله دي، دا په دې زرو پیسو باندې، په کلدارو، په ډالرو، په افغانیو، په دوکانو، په بنګلو، په شو موټرانو، په شو سرایو، په شو مځکو، په دې شیانو باندې خوشحاله کېږي. او دا ټوله څه شي دي؟ زر قلب دي، قلب. دا موږ په پښتو کې و هغه پیسو ته چې ناچلې هغه ته موږ کلب، پخوا زمانه کې به کلپې ورته ویل، داسې یو متل هم جوړ شوی ول پر سراب باندې کلپې نه چلېږي. زموږ خوا کې دا متل شته، ګور ستاسو خوا کې متل شته که نه شته؟ وایي پر سراب کلپې نه چلېږي. دا کلپې څه معنی؟ دا کلپې په اصلي کې قلبي دي. قلب دوه شیانو ته وایي، زړه ته هم قلب وایي او شی چې ناچالي هغه ته هم قلب وایي. چې ناچالي هغه خو بیا قلب مصدر دی، دا مصدر په معنا د اسم مفعول دی. قلب یعنی مقلوب، مقلوب اړول سوی، چې یو شی حقیقت یو رقم دی خدای اړول سوی دی. مثال په ډول باندې دا شی دی، هو دې شي ته زه د سرو زرو آب ورکوم، سربیره د سرو زرو رنګ ورکوم، ته چې د لرې تاسو ورته وګورې او دا څنګه ښه د سرو زرو کندانې ده، دا څنګه ښه د سرو زرو کندانې ده. هغه چې سراب ته ورغلی، سراب چې داسې پر خپل محک باندې وګورې سر یې په خلاص شي چې دا ماز د سرو زرو رنګ یې ورکړ دی، سره زر نه دي. نو دې ته قلب وایي. قلب څه معنی؟ یعنې مقلوب، اړول سوی، حقیقت یې بدل سوی دی، پوشیده سوی دی. دا د انسان زړه ته ولې قلب وایي؟ ولې خدای هم اړول کېږي. او ماښام یې دا فکر چې سهار به زه داسې سبقان وایم، سهار یې بیا دا فکر چې یاره نن به درته سبقه تېر شم، پروا نه لري بله ورځ. سهار یې دا فکر چې ماښام به زه داسې کوم، ماښام بیا دا فکر وایي سهار به داسې کوم. هغه چې سهار راسي فکر و ارادې ژر ژر سره اوړي د انسان. نو په دې خاطر زړه ته هم قلب وایي. قلب په معنا د مقلوبیت دی. نو دغه سره زر چې قلب وي یعنی مقلوب وي، اړول سوي وي، ناچله وي، حقیقت زر نه وي، مازې د زرو آب ورکول سوی، نو مفلسان خلک په دې باندې خوشحاله کېږي که نه؟ یو چا ته چې اوس پیسې ورکړې، خصوصا چې هغه بیا طالب به وي، اوس نو طالب ته پیسې ورکړه، هغه چې هر رقم ناچله پیسې پر تېرې کړي، هر رقم جیلي ډالران سړی پر تېر کړي، خو دا طالب ډېر په خوشحاله کړي. خدای نه په پوهېږي، الحمدلله دی خدای نه په پوه کوي، خدای نه په پوهېږي دا څه دي که بدل دي. ادې په خوشحالي. خو کله چې هلته دوکاندار ته ورغلي، دوکاندار ته شی په رانیسي، هغه چې دوکاندار ګوري دا خو ناچله دي، نو بیا څونه خوابد شي، څونه اندازه به په عذاب شي، څونه اندازه به زیر شي. وای دا خو پلانکي حاجي صاحب، پلانکي تاجر ما ته دا پیسې راکړې وې، څونه به په ده خوشحاله کړي، هغه چې ور دی هغه شی نه پکې دی، سودا نه پکې ده. دا وینې زر قلب دي. نو مفلسان گر خوش شوند از زر قلب، مفلسان خلک گر خوش شوند که خوشحاله کېږي از زر قلب، د هغه اړول سوو د ناچله زرو څخه، لیک آن رسوا شود، هغه رسوا کېږي در دار ضرب.
په هغه ځای کې د وهلو، په هغه ځای کې د مطالعه کولو، د معاینات کولو، د سراپۍ په ځای کې، د سراپۍ په سرای کې چې د خراسان مارکېټ ته وروړې، د سراپۍ مارکېټ ته وروړې، د سید نه چاله درته راباسي وایي دا نه دي. اوس نو د دې دنیا ټول سامانونه، متاع الحیات دنیا، د دنیا ټول سامانونه چې دي دا زر قلب دي. کې موټر دی، کې پیسې دي، کې ډالرې دي، هغه اصلي یې، هغه اصلي ډالر یې، هغه هم قلب دي ناچاله دي په ورځ د آخرت. د دنیا کلدار و، د دنیا افغانیان و، د دنیا دینارونه و درهمونه ټول په ورځ د آخرت باندې ناچاله دي، ټول قلب دي. الته دا پیسې نسته، الته به د اعمالو د زرو پوښتنه کېږي چې د اعمالو سرمایه لري که نه لري. الته د پیسو د سرمایه پوښتنه کېږي. الته دا پیسې و دا مالونه ټول زر قلب دي، ورې ناچله زر دي. نو دا خلک چې په دنیا کې ټول مصروفیت او ژوند یې د دغو شیانو سره و، په ورځ د آخرت چې ورشي د اعمال صالحه و پوښتنه کېږي، د ده دغه پیسې و دا شیانو ټول لکه هغه ناچله پیسې. پر ناچله پیسو خو اوس بندیزم یې، حکومت چې ونیسي ناچله پیسې وایي د چیر په لاس راغلي دي، چیرې پیدا کړي دي، د څه ګرفتاره کوي، بندي کوي یې، وایي تا ناچله پیسې دا خلک تا باسي. نو په ورځ د آخرت به هم الله تعالی دا انسانان ګرفتار کړي. دا ښه ناچله شیان دې راوړي، پیسې و، درهمونو، دینارونو، ډالرو، کلدار دې راته راوړي، اعمال صالحه دې کومه دي؟ نو دی ګرفتار کېږي. نو مفلسان خلک، اهل دنیا خلک گر خوش او که خوشاله کېږي از زر قلب د قلب و زرو څخه، یعنی د هغه ناچله زرو څخه. یک آن رسوا شد و گر رسوا کېږي در دار زر، په هغه جهان کې ضرب د وهلو، یعنی هلته دا دار ضرب په دې خاطر ضرب بولي چې هلته لکه دا په سراپۍ کې پخوا به دا زرګري داسې وه، په دا زرګري کې به مطلب دا سره زر چې به راوړل، هلته یو توره ډبره یې درلودل، هغه ته یې محک وایه. پر دا محک باندې به دغه د سرو زرو پالوي یا دا شی داسې به ورسره وجنګاوه، یا به کله کله داسې وغورځول، یو قسم ترتیب دی درلودي، د څه په داسې ور معلومېدل چې دا بدل دی اصل کې. پر دغه محک باندې به داسې راکش کړل، هلته به دوی ته معلومېدل چې ژړه خېټه به یې وکښل، پوهېدل به چې دا اصل دی، که به یې ژړه خېټه نه وکښل نو پوهېدل چې دا بدل دی. دا محکونه یې بدل، تورې ډبرې وې، دې ته محک وایي. نو په آخرت چې دا ریزرف دی چې هلته هم دا د محکه څه وهل کېږي، دا ستا اعمال ستا کردار هلته د محکه وهل کېږي، په هغه ځای کې به انسانان رسوا سي. تا زر اندودیت از ره نفگند، تا خیال کج تو را چه نفگند. تا زر اندودیت چې هغه په زرو ککړول اتستا، از ره د لارې څه نفگند ودې نه غورځوي. پام کوه د دنیا شان چې دي، زين آیات شریف مبارک څنګه راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ذلك متاع الحياة. انسانان ته ښایسته سوي دي چې شي متاع د حیات دنیا، د ژوند د دنیا متاعونو اسباب دي ته ښایسته سوي دي، چې هغه یا ښځې دي یا زامون دي یا ډېرې خزانې ډالرو کلدارې دا شیان دي، سره زر دي، سپین زر دا شیان، دا انسانان ته ښایسته سوي. هغه خدای تعالی وایي ذاک متاع الحیات دنیا، دا د دنیا د ژوند اسباب دي. والله پسې الله جوهو چې دی هغه ښه عاقبت د الله پکار دي، ښه اعمال د الله تعالی پکار دي. دا ټول زر اندوده دي، ظاهره ډېر ښه، ډېر خواږه، ډېر شیرین، ډېر ښه شیان، اما ټول بې حقیقته. نو تا زر اندودیت چې هغه زر اندودي ستا هغه په زرو ککړول ات د دې شیانو ازرا د لارې څه نفګند واجب نه چي. تا خیال کش چې کوږ خیال تو را تا چا په څا کې افګند نفګند وانه چي، پاکه چې کوږ خیال هغه دې په څا کې وانه چي. کله سړی کوږ رواني په څا کې لویږي. نو دا ګوره د مولانا سمرک مطلب شو چې ګوره انسان چې جنتي وي هغه به چیش کوي؟ اعمال صالحه به کوي. اعمال صالحه د جنس څخه دي،
دا د جنس دی ولې اخر د جز ګرځېږي په جنت کې د مسکن ځینې جوړېږي په جنت کې د حور و غلمان ځینې جوړېږي په جنت کې هغه شان ځینې جوړېږي خو دی چې جنتي هغه د جنت شان د جز ګرځېږي د جنس ګرځېږي نو اعمال صالحه د انسان خپل جنس دی او چې د انسان خپل جنس دی یا اوس یا په آخر کې خو دی به د خپل جنس طلب کوي او دا پیسې و دا شان چې دي دا ستا د جنس مانند دي دا ستا جنس نه ګرځي دا ستا د جنس هم مثله دي لکه هغه د مرغچ په شپیلکي باندې خطا وتلی و نو دغه څیز په زرو په دې شادو چې کوم انسانان اخته دي دا هم داسې لکه په شپیلکي چې اخته سوي دي اخر چې د بدانه څه سا وختل دی به ډېر پښیمانه شي فو به سي چې زه په حقیقت نه وم پسې په خپل جنس نه وم پسې د خپل جنس په مانند باندې پسې وم لکه دغه ناچله لوټ دا د اصلي لوټ مانند دی که نه دی هم مثله دی که نه دی ناچله پیسې یو سل افغانۍ چې هغه ناچله او هغه خپل سده یي چې هغه اصلي دا سره یو رقم یې په ظاهره که نه اما په حقیقت کې سره جلا دي نو دغه پیسې دا هم یو عمل دی د پیسو پیدا کېدل هم یو عمل دی لمونځ کول هم یو عمل دی دواړه عملونه دي دواړه سره هم مثله دي مګر چې په هغه عمل پسې وي انجام به د ستړیا ناکامي بندیخانه دوژخ دا شان دي که په هغه شانو سړی پسې و انجام دې خیر وي د مثال په ډول باندې کتابونه هم داسې که سړی د دین په کتابو باندې اخته و تصوف یې ویل تفاسیر یې ویل احادیث مبارکان یې ویل فقه شریف ویل چې په ورځ د آخرت ته د دپاره ګټه ده په دغو شیانو باندې اخته و علم دین و خو صحیح دی په علم دین باندې اخته دی هغه نور کتابونه چې د علم دین په نوم هغه هم دغسې کتابونه دي دغسې ژړې ورکي دغه ستوري پکښې شته دغسې شیان دي چې د انسان وخت ورضایع کوي هغه کتابونه په هغو شیانو کې اخته و هغه زر قلب په زر قلب انجام ستړیا ناکامي نتیجه نقصان خسران انسان خصوصا طالب باید په داسې کتاب اخته نشي باید په داسې مطالعه اخته نشي باید په داسې تعلیم اخته نشي چې هغه د په تاوان نقصان تمامیږي از کلیلا باز جو آن قصرا وندران قصا طلب کن حسرا د کلیله کتابه څه باز جو طلب که آن قصرا هغه قصه اوس وایي د دې قصه د کلیله د کتابه څه وغواړه کلیله پېژنئ کلیله و د منه یو کتاب دی کلیله و د منه بولي کلیله و د منه د اسلام څخه مخکې د ایرانیانو په هغه اول سر کې د ایرانیانو د پاچاهۍ په هغه اول سر کې یو کتاب جوړ شوی دی د کلیله و د منه په نامه باندې کلیله و د منه په حقیقت کې د ډېر لویو حکماو خبرې دي اما دغه خبرې و سیاستونه یې په عنوان باندې د یوې قصې راوړي دي کلیله و د منه دوه چغالان دي چغال پېژنئ موږ چغال ورته څه شي ورته وایي دا دوه چغالان دي یو چغال ته کلیله وایي یو چغال ته د منه وایي دا دوه چغالان سره ناست دي یو بل ته قصه کوي بل چغال بل ته قصه کوي دې دوه مجلس سره کوي نو دا ټول کتاب د دوی مجلس دی دوی نه بیا خپل په ځان کې قصې کوي دا یو چغال بل ته د پلانکي مرغه کیسه کوي بل چغال بل ته د کوترې کیسه کوي بل ته د بل شي کیسه کوي مطلب دی په مابین کې سره یو مباحثه او مناظره روانه دې ته کلیله و د منه وایي دا نو پخوانیو حکماو دا کلیله و د منه قصه جوړه کړې ده او دا یې وینې په عنوان د دې چغالانو د دې راځه اصلي ټول سیاست دی نو دا به د ایران په پاچاهۍ کې به دا کتاب د باچا په خزانه کې به داسې محفوظ پروت و چې پیرداران به پردرول ولې د ټوله پارس امپراتوري و شاهي ټول پر دغه کتاب بنا و دا د دې هغه قانوني اساسي و د دې ټول سیاست په دغه باندې ټول وزیرانو پاچاهانو به د دې څه سیاست زده کاوه او ټول دنیا چې دوی اداره کول پر دغه قانوني اداره کول
نو په ظاهر عنوان د شغالانو د قصې دی مګر په حقیقت کې دوه دا نو بیا په آخر کې حال صفات سول بیا نو د دنیا په ټولو ژبو کې ترجمه سول په هر ژبه باندې ترجمه سول دغه تفسیر حسیني شریف چې جوړ کړی دی دغه مصنف صاحب دغه حضرت مولانا کاشفی صاحب د بیا دغه کلیله او د معنا په فارسی باندې ترجمه کړی ده هغه د انوار سهیلی په نامه باندې دی یو کتاب دی پیدا کیږي کتابخانو کې بیا تاسو کې د انوار سهیلی په نامه باندې دا انوار سهیلی ټول د کلیله او د معنا کیسه نو اوس مولانا سمبرک وای از کلیله د کلیله کتاب څخه باز جو طلب کا آن قصه را هغه قصه واندرا قصه پاغه قصه کې طلب کن حسره طلب کا خپل حصه حکمتونه دا قصه سره پورته کړ در کلیله خواند باشی لیک آن قشر افسانه بودنی مغز جان در کلیله په کلیله کتاب کې به خوانده باشی ویلی به هغه قصه لیک دونه خبر ده آن هغه قصه چې د قشر پوستکی و افسانه بود نی مغز جان نه هغه مغز د جان هغه مغز نسته پکې کې هغه د روح مغز نسته پکې هغه به تزنی راکاږي تا به د قصه مازدغه څه ویلي لکه کوچنی چې په ارامه د کوچني دپاره به دې قصه ویلي مګر مغز به دې نه ځینې راپورته کړي نو ته هغه قصه ووایه مغز ځینې راپورته کړه حصه ځینې راپورته کړه او اوس نو هغه قصه راته کوي مولانا صاحب د هغه کتاب څخه یوه قصه راته رااخلي او د هغه قصې څخه بیا هغه حصې راته بیانوي بیان توکل و ترک جهد گفتن نخچیران انشیر پخوا زمانه کې یو زمری او په یو ځنګل کې زمری او د دې زمری سره په دې ځنګل کې نور ډیر اوسیانې ګرځېدل ډیر اوسیانې دا هوسیانې د دې زمري څخه ډېرې په عذاب یې چې هر وخت به راووتل زمری به یې ځای کمین ورته نیولی بیا به یې ورادع کړه یوه اوسۍ به یې در نس ونیوله در ملا به یې ونیوله رمله به یې کړل څیرې به یې کړله خو مطلب به یې خوړل دا هوسیانې ډېرې سره ځي په عذاب یې هغه وخت دوی مباحثه سره شروع کړل مناظره سره شروع کړل او اوس دغه بیانات کوي در بیان توکل به بیان د توکل و ترک جهد گفتن او پریښول د کوشش گفتن ویل نخچیران د هغه اوسیانو انشیره هغه زمري لره زمري ته نصیحت وکړي چې زمری صاحب پاچا صاحب ته بیخي ډېر کوشش کوې په دې خپل خوراک پسې په دې خپل رزق بیخي ډېر کوشش کوې او کوشش مه کوه توکل ښه شی دی ارام هلته پر ځای باندې کښېنه ډېر تلاش مه کوه توکل پر خدای باندې وکړه ته خو لوی سړی ته باید توکل پر خدای وکړې ته نو څه یې په موږ پسې رازغلې خو ارام هلته کښېنو ته په تا څه خدایېږي اوس نصیحت ورته کوي طائفه نخچیر در وادی خوش بود شان از شیر دائم کشمکش طائفه نخچیر هغه طائفه د اوسیانو در وادی خوش په یو شیله کې چې ډېره ښه شیله وه بود و شان دی لر از شیر د زمري څخه دائم همیشه کشمکش په عذاب همیشه به دی د زمري څخه په عذاب بس که آن شیر از کمین می در بود آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود بس که دیر که آن شیر چې هغه زمری از کمین د کمینه څخه می در بود دی پورته کولی ابله کولی دی په کمین کې ورته ناست زمری چې اوس یې به راتېرېدل د بر حمله کړل نو آن چرا هغه څړځای هغه د دوی د ګرځېدلو ځای مرجمله پر ټولو اوسیانو باندې ناخوښه ګشته ګرځېدلی بود و پر دوی باندې بیخي عذاب داسې عذاب پر مسلط و پر دې اوسیانو باندې د جزبري د لاس حیله کردن آمدن ایشان بشیر کز وظیفه ما ترا داریم سیر حیله کردن ادا اوسیانو یو چم ورته جوړ کړي آمدن راله ایشان ټول دی بشیر وزمري ته ټولې اوسیانې ورته راټولې سولې مظاهره یې ورته وکړل راله وزمري ته رانږدې سول ورته راله سوله ورسره کوي کز وظیفه چې د وظیفې څخه به موږ ترا تا لره داریم لرو سیر یې موږ تا ته خپله وظیفه مقررو وروره په زمري ته وویل چې ستا په یوه هفته کې څو اوسۍ بسیږي یوه دې بسیږي دوې دې بسیږي څو اوسۍ ستا په هفته کې بسیږي په میاشت کې څو بسیږي هر څو دانې چې ستا بسیږي موږ به په خپله یوه دانه درته رااستو ته کرار پر ځای باندې کښېنه دا مه کوه چې بله پرای لاس چې هر یوه په لاس داره ده موږ به خپله تا ته خپله اوسۍ رااستو هغه اوسۍ چې به موږ درته تعینوو ته خپله هغه د اوسۍ څه خوراک کوه ته بیا به پسې راځه
حیله کردن چمې ورته وکړئ آمدن راله ایشان دغه اوسیانې بشیر و زمري ته راغی کز وظیفه چې د خپلې وظیفې څخه موږ توراتا لره داریم لرو سیرې مور د خپلې وظیفې و د خپلې مقررې تنخوا څخه موږ ته مړو جز وظیفه در پی سیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا جز وظیفه ما سوال خپل تنخواه در پی په وروسته پس سید لشکار میا مرز تا نگردد چې ونه ګرځي تلخ تاریخ بر ما په باندې این گیا دا وشه تاسو نو کوم دا عالم جان راته تاریخ کړی دی موږ خپل تنخواه در تراستو بیا مو سره جواب شیر نخچیران را و فائده جهد گفتن جواب ورکول د زمري نخچیران را اوسیانو لره و فائده جهد گفتن او پایده د کوشش ورته ول زمري اوس پایده ورته ورکړي چې یا سړی چې په خپل رزق په خپل کوشش کې دا ډیره ګټه لري دا ډیره پایده لري مطلب خو پوهیږي یو هغه موارو که حال انسانان دي چې هغه په دامه باندې یا د ملایي یا په نامه باندې د وظیفې یا په نامه باندې د طالبي یا په بل نامه اناسي سبق هم نه وایي دین هم نه کوي خو نوم یې هغه اجغا کړی دی د رزق قسم پاتې اصلا دی هلته ډوډۍ نشي پیدا کولی بارې نوم د سبق په ځای ایښي سبق هم نه وایي طالب هم نه وي کشکې اوس دا کار په سر وشي یو خو هغه خلک دي چې واقعا طالبان دي واقعا علما دي واقعا اولیاء کرام دي اخو جلا خبره ده اخو مجبور دي چې خپل دین وکړي یو هغه خلک دي هغه طالبان چې مازی په وجرو کې وخت تیری سبق نه وایي سبق سره کار نشته اصلا روزانه نسوای کولی مور پلار په روزانه پسې استوي روزانه پوسه نو پر بل چا پوس نو پر اره دی وای زدل ته شو اوسه ډوډۍ پیدا کیږي اخر نو سبق وای بس یو مجلس و باندار و او ګوشاج شور پاتې سي د ګوشانو کې ترانې شاورېدل سي بل هیڅ کمال نه لري نو دغسې طالبان دغسې پیران دغسې مریدان دغسې کهالان دا کهالانو ته دا خبره ده د دغه کهالانو او د هغه کسانو چې خپل ډوډۍ په خپل لاس پیدا کوي د دغه کسانو تر مابین مقابله ده دا ټول پر هغه ځای باندې باید تطبیق سي یو پر دې ځای تطبیقېږي دا یو دوم پر هغه کسانو تطبیقېږي چې څوک د علم طلب کوي یو څوک د ذکر و د طریقت و د ولایت طلب کوي په دعا یې غواړي وایي بس دعا راته که موږ خو نو لټاړي موږ خو نو که علاج یو کمزور بس ته دعا راته که چې الله غیبي راکړي دا توکل والا چې څوک د طریقت مقامونه د علم مقامونه په توکل باندې غواړي خالي په دعا باندې غواړي په کهالي او په سستۍ باندې غواړي یو دا کسان دي یو هغه کسان دي چې د علم لپاره یا د طریقت لپاره کوششونه کوي زحمتونه کوي تهجدونه کوي ذکرونه کوي یو وخت نه ضایع کوي یو هغه کسان د دغه دوه کسانو تر مابین بحث مباحثه ده دا ویني مطلب دلته د زمري ولا اوس خبر ده تطبیقوي به پر هغه دوه ځایو باندې نو جواب شیر جواب د زمري نخچیران اوسان در و فایده ایجاد او فایده د هغه کوشش گفتن ویل دی اوس فایده ورته بیانی گفت آره گر وفا بینم نمکر مکرها دیدم بسی از زید و بکر گفت زمري ورته ویل آره دغه شي د سید زبستاس تنخواه قبول کم مگر گر وفا بینم که چیرې په تاسو کې وفا ولیدل نه مکر چم نه اصلي چې ما خطا باسي مکر به نه وفاداري به یې دا به نو چې ما تنخواه ماته لسوي ورځ پکښې وتلي مکرها دیدم ډېر چمونه مې لیدلي دي بس ډېر از زید بکر د زید بکر څخه مې ډېر مکرونه لیدلي دي نو خطا باسي به نه من هلاک فعل مکر مردمم من گزیده زخم مارو گجدمم من زیچم هلاک سوی فعل د پیالو و مکر د چمو مردم د خلقو امیم زه د خلقو د پیالو د چمو ته ډیر هلاک سویم پر ما ډیر تجربه راغلی دي ډیر خطا ایستل سویم من زه گزیده چل سوی زخم د زخم مار د مارو گجدم د لړم امیم زه ډیر لړمانو مارانو چې چلیم ډیر د دې زخمونه ماته رسېدلي دي ستاسو په خبره مې باور نه راځي مردم نفس از درونم در کمین از همه مردم بتر در مکر و کین مردم نفس هغه خلق د نفس یعنی دلته نفس پروت دی دغه د نفس دشمن دلته په کمین کې را سره پروت دی مردم نفس خلق د نفس از درونم په باطن کې انزما در کمین په کمین کې راته پروت دی دغه دشمن
از همه مردم در ټولو خلکو بدتر دی در مکروکین په مکروپکین کې په چم و په کین و په بغض و په حسد کې دغه نفس تر ټولو دنیا اړولې ده. نو دغسې دشمن قوي زموږ سره موجود دی. پام کوه چې داسې نه چې دشمن تا په توکل خطا کړي چې ته قرار کښېنه توکل پر خدای وکړه الله غفور رحیم دی الله به هر څه درکړي. اما دی په ذمن کې خپله کالي و راحت طلبي کوي. نو د مطلب دا چې راحت طلب کړي کالي وکړي اوسایي وکړي او د خدای دشمني وکړي تا په توکل خطا کړي چې ته خو متوکل یې ته خو چې پر الله دې توکل ډېر دی ته خو په الله باوري ډېر یې تا په دې نامه خطا کړي اما په ذمن کې دی خپل مکر په ترسره کړي. نو داسې نه چې دا چم وکړي. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید قول پیغمبر بجان و دل گزید گوش از غوږونو زما لا یلدغ المؤمن شنید لا یلدغ المؤمن یې اورېدلی دي. حدیث مبارک نه راځي وایي لا یلدغ المؤمن من الجحر مرتين وایي مسلمان د یوه غاره څخه باید دوه واره ونه چیچل شي. مسلمان مؤمن باید د یوه غاره څخه دوه واره ونه چیچل شي. یو وار دې په چا باور وکړي خطا یوستې بل وارې نو پام کوه بل وارې نو بس بیا باور مه کوه بل وارې نو نه باید څه خطا باسي او که دوم وارې هم ته خطا یستې نو عقل دې کمزوری دی. مسلمان باید ډېر پوهي. مسلمان باید د یوه غاره څخه دوه واره ونه چیچل شي. دا حدیث مبارک دی. نو گوش من غوږونو زما لا یلدغ المؤمن شنید لا یلدغ المؤمن اورېدلی دي. قول پیغمبر قول د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم برک به جان و دل ګزید په زړه او په روح یې خوښ کړی دی. نو زه د دغه خوا څخه ډېرو خلکو خطا ایستلی یم چې وایي ته قرار کښېنه کوشش مه کوه هر څه در رسېږي. ډېر وارې ما اورېدلي دي. نو چې اورېدلي مې دي اوس دا چم دي چې تاسې راته کوئ زه نه باید چې په دې چم باندې خطا وځم. نو دا نفس موږ ډېر وار خطا ایستلي نه باید چې په دې وار کې موږ خطا وسي چې زه ذکر نه کوم. که الله ستا په نصیب باندې کم فیض کړی و در رسېږي که الله کم مقام ستا په نصیب کړی و در رسېږي ته نو څه خوارې پسې کاږي. فهم کوه چې په دې لاره دې خطا نه باسي. زحمت دنیا دار د زحمت دی. دنیا کې به په دین پسې سړی ستړیا کوي په کتابو پسې به ستړیا کوي په علم پسې به ستړیا کوي په ذکر پسې به ستړیا کوي په اصلاح د باطن پسې به ستړیا کوي په اصلاح د ظاهر به ستړیا کوي وخت به نه عبثوي نو دین به نه خرابوي. دا نفس ظالم چې د ټولې دنیا څخه مکار دی دا زموږ په وجود کې د نه راته کمین دی. دا دشمن دی. ډېر راحت طلبه دی. نفس راحت غواړي او د راحت په وجه باندې دی نه تا ذکر ته پرېږدي نه دې دین ته پرېږدي هېڅ نه پام کوه چې دی دې خطا نه وځي. د دې ځای څخه موږ ډېر وارې چیچل سوي یو. مسلمان باید دوه واره ونه چیچل سي. موږ در 2000 واره ډېر چیچلي یو. الله دې رحم رباني وکړي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. ستاسو مخکې زه دونه وغږېږم